السلام علیکم دوستانو. د کرکټ په اړه د نن تازه او مهم خبرونه. د افغانستان کرکټ ستوري عبدالله مزاري د هر ډول کرکټ استعفا وکړه. مزاري له شکه پرته د افغان کرکټ له پیل راهیسې د خپلې خاورې او هیوادوالو لپاره ډېر ویاړونه راوړل او د افغانستان ښکلی بیرغ یې پر لوبغالو ورپاوه. د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه ټول لوبغاړي او کارکوونکي د نوموړي له ویاړونو منندوی دي او په راتلونکي کې ورته د لا ډېرو بریاوو هیله کوي. نوموړي په 1998 کې کرکټ شروع کړی دی او په 2001 کې د اوله لوبه د افغانستان په ملي ټیم کې کړې ده. تر اوسه پورې اووه شپږیزې په افغانستان کې سوي دي، اوس سره د لوبولې دي او خارجي لوبې یې هم کړې دي. نوموړی وایي افغانستان کرکټ او ملي لوبغاړو موږ ته عزت راکړی دی، اوس که دوی ماته جواب راکوي که مې هر ځای لیږي، مطلب که په کلي کې که په ښار کې که په ولسوالۍ کې، هر ځای چې دوی ما لیږي د ټکنیکل په برخه کې زه غواړم چې کار ورسره وکړم، یعنې چې دوی ما هرې برخې ته هستوي زه انکار نشم ورته کولی، زه په دې برخه کې کار کوم. ښاغلی عبدالله مزاري وایي کرکټ تل وي خو کرکټر نه وي. د دنیا مشهور لوبغاړي د کرکټ څخه استعفا کوي. نن هغه ورځ را رسېدلې ده چې زه د افغانستان کرکټ سره مخه وکړم. ښاغلی عبدالله مزاري د خپلو مینوالو څخه مننه وکړه او د مینوالو څخه یو ځل بیا وغوښتل چې تاسو تل موږ په دعا کې یاد وساتئ، لکه څنګه چې موږ په کرکټ کې افغانستان ته خدمت کړی دی، داسې په نورو برخو کې هم افغانستان ته خدمت وکړو. بل خوا بیا افغان لوبغاړو د آیرلینډ پر وړاندې د درې نړیوالو یو ورځنیو لوبو لپاره د چمتووالي په مخه نن متحده عربي اماراتو د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې تمرینات ترسره کړل. ملي لوبډله به د کاردان د اتلولۍ جام د لوبلړۍ خپله لومړۍ لوبه د روانې میاشتې په 21مه نیټه ترسره کړي. 2020 به د افغانستان کورنۍ کرکټ لپاره ارزښتناکه کال وي. د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2020 کال لپاره د افغانستان کورنۍ کرکټ د لوبو مهالویش خپور کړی دی. په دغه مهالویش کې د افغانستان په کچه اووه کورنۍ ټورنمنټونه په پام کې نیول شوي دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ډایرکټر دغه لوبې خورا ارزښتناکه بولي او وایي چې کورنۍ کرکټ د هر هیواد د کرکټ لپاره بنسټګر حیثیت لري. رئیس احمدزي نن چهارشنبه جنوري 14 د مرغومې 40مه په دې اړه امریکا غږ ته وویل سږ کال به د افغانستان کورنۍ کرکټ لپاره ښه کال وي. زموږ لویه موخه دا ده چې کورنۍ کرکټ داسې وضعیت ته ورسوو چې نړیوال کرکټ سره توپیر یې رالنډ شي. ښاغلی احمدزي زیاته کړه پخوا به چې کله له کورنۍ کرکټ نه ملي لوبډلې ته یو لوبغاړی ولاړ د ملي لوبغاړو سره به یې ډېر توپیر کېده. موږ غواړو چې کورنۍ کرکټ ته ډېر کار وکړو او دغه تشه ډکه کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د 2020 کال د کورنۍ کرکټ مهالویش په دې ډول دی. جنوري او مارچ کې د وزیر محمد اکبر خان ولایتي لوبلړۍ چې یو ورځنۍ لوبې پکې شاملې دي. په مای میاشت کې د شهید نجیب الله ترک په نامه د مالډینو سیمه شلوریزه ټورنمنټ، په جون میاشت کې د ملت بابا په نامه سیمه شلوریزه لوبلړۍ، د 19 کلونو شلوریزه ټورنمنټ، جولای میاشت کې د شهید داود خان د 19 کلونو شلوریزه ټورنمنټ، د شپږیزې لیګ اتم پړاو، اګست او سپټمبر میاشت کې بیا د احمدشاه بابا فرست کلاس تمریناتي کیمپ او ټورنمنټ، اکتوبر میاشت کې د کلبونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبلړۍ، نومبر میاشت کې د غازي امان الله خان لیست ا تمریناتي کیمپ او لوبلړۍ. د روان کال مهالویش په داسې حال کې خپریږي چې تیر کال په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله ټولې رسمي لوبې ټکنۍ شوې وي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې سږنی مهالویش په کورنۍ کرکټ ته یو بوخت کال وي او دا د 2-3 کالو مخکې په پرتله ډېر بوخت مهالویش ګڼي. دا و د افغانستان کرکټ په اړه د نن ورځ تازه او مهم معلومات. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. که په چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.